اول چې ما سره کوم ټکی دی هغه دی لایټ. لایټ تاسو وینئ، لایټ چې کوم دی سپک ته وایي، صحیح ده. سپک یعنی په وزن کې چې سپک وي، صحیح ده، ناٹ هیوی. ځکه تاسو ته دا په سنټنس کې استعمال کما. This bag is very light. This bag is very light. یعنی دا بکس بیگ چې کوم دی ډیر سپک دی، صحیح ده. This bag is very light. دا بکس ډیر سپک دی. د دې سپک دپاره مونږه د لایټ استعمال کولی شو. داسې په یو بل سنټنس کې زه تاسو ته مثال درکمه. These shoes are light and comfortable. These shoes are light and comfortable. یعنی دا بوټان سپک او آرامده دي، صحیح ده. د دغه سپک دپاره تاسو په انګلیش کې د لایټ استعمال کولی شئ. خو ګورئ د لایټ یو بل مطلب هم دی. د لایټ مطلب دی رڼا، صحیح ده. تاسو ته به زه د دې مثال هم درکمه. پلیز ټرن آف د لایټ. پلیز ټرن آف د لایټ یعنی مهرباني وکړه رڼا بنده کړه. دې رڼا ته هم تاسو لایټ ویلی شئ، صحیح ده. بیا یو بل مثال در کومه. The sun gives us natural light. The sun gives us natural light. یعنی لمر مونږ ته قدرتی رڼا راکوي، صحیح ده. لمر مونږ ته قدرتی رڼا راکوي. د دې رڼا دپاره تاسو د لایټ استعمال کولی شئ. د لایټ استعمال باندې به تاسو پوه شوي یئ چې لایټ په یو ځای کې د سپک دپاره استعمالیږي او په بل ځای کې د رڼا دپاره هم استعمالیږي، صحیح ده.